نو ملګرو انډیوالانو مې وویل چې پکې خراب دی دا ټیکول غواړي نو زر زر مو راکولاو کو پرې مو ترې لرې کړې او ما وتر الله کاکا روان یو په ګوتۍ کې مو واچو او په روډ باندې څه کېږو تېرېږو نو کله چې په روډ باندې تېرېدو عطر الله کاکا ته مې وی خیال کوه په روډ باندې ګاډي دې ونه وي نو هغه ما ته وی چې نیاته د دغه چل مخه یې خو راځه راواوړه موبایل مې لاندې کو وجه دا وه چې زنانه را روانه وي او دلته به د زنانو ډېر خیال ساتي نو مونږ فاینلی راورسېدو د عبدالرحمن دکان ته او دا دی راغلو دا د عبدالرحمن دکان دی نو د عبدالرحمن دکان ته چې څنګه راننوتو نو اول مو سلام کلام وکړو د سلام کلام نه پس چې کوم دی عبدالرحمن چې دی دغه راکولاو بلال باندې چې کوم دی دوا سلام وویل او پکې راکولاو کو ځکه چې بلال وی چې ماته د عبدالرحمن دکان وښایه نو هغه چې کوم دی تا ته دوا سلام ووی نو ته ورته هم دوا سلام وکړه عبدالرحمن چې کوم دی په کار کې لګیا او موږ چې کوم دی په دکان کې ورته لږ ګپ شپ ولګاو ګپ شپ مو لګاوه طارالله کاکا لګیا او د دې نه پس چې کوم دی عبدالرحمن په خپل کار کې مصروف دی او ما ته یې اواز وکړو چې راشه چې فاینلي شیز تیار شو او چیچیکې کم درته نو کله چې مونږ پکې چیک کو نو صحیح نو بیا چې کوم دی رالو او پرې مو ورته ورولګولې دا دی زه لګیا یم دې ته پرې لګوم او پرې لګولو نه پس چې کوم دی دا فاینلي مونږ دا تاسو ته ښکاري دا چې کوم دی ورکلکو نو څنګه چې تاسو ته ښکاري چې زه لګیا یم او پکې کلکوم او عطرالله کاکا چې دی هغه لګیا دی او ماله سامان ناکوي او اندرپایه هم راته نیولې ده نو مونږ او تاسو له پکار دی چې په هر ځای کې مشران وي د هغوی خبره ومنو ځکه چې دی په ما پسې رالی او ما ته ووایي چې دا پکې ټیک کول دي نو ما ورته ووایي چې راځه چې ځو نو پکې هم راکولاو کو او نور تاسو په ویډیو کې وکتو چې دکان ته مې ویوړو او ټیک مو کو نو د مشرانو خیال ساتئ